سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ځینې کسانو یا د ځینې ایجنسیانو والا حقیقت درته څرګندوم چې دوی په اوسني حالاتو کې څنګه زموږ خلکو غلطولو کوشش کوي. دوی ځینې کسانو ته ویزې لیږي په ورته وایي چې دغه ویزا مونږ کړي د افغانانو ته. دا وګورئ سیسټم کې هم چک کوي که هغه ویزا تاسو وګورئ او په سیسټم کې چک کوي په حقیقت کې هغه ویزا جعلي وي. نو نننۍ ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکوم. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دغه ویزا وګورئ تاسو دوستانو، د دې نام وګورئ، د دې نمبر وګورئ او اوس دغه چې مونږ د اماراتو جوازات په خپل سیسټم کې چک کړی شي نو بیا دغه نتیجه ده. دا وګورئ نام د بل چا دی، نمبر همغه نمبر دی چې کوم تاسو په دې ویزا کې ولیدو، خو نام د بل چا دی او نېشنالټي هم د بل ځای ده. دا قسم په اوسني وختونو کې ماته ډېرې ویزې رالیږل شوي دي چون چې زه واړو ته نه رسېږم چې چک یې کړمه، خو دا بعضې چې ما چک کړي دي هغه واړه دغه شانتې دي چې تاسو ته کوم بل چا ویزا کې ایډیټ وکړي، هغې کې تصویران، نامونه، افغانستان پاسپورټونو سره برابر کړي او تاته وښایي چې دا وګوره دغه ویزا ما کړې ده، خو حقیقت کې هغه ویزا د بل چا وي او جعلي وي. نور نو زه تاسو ته شپه ورځې وایم چې ویزټ ویزې نه دي خلاصې نه کېږي، خو زه نه پوهېږم تاسو ته چې ولې د دې خلکو په جال کې خپل ځانونه راګیروئ او خپل ځانونه تاواني کوئ. دغو کسانو ته دې الله تعالی هدایت وکړي چې زموږ مظلوم ولس داسې طریقو سره غلطولو کوشش کوي. زما چې څه په وس کې زه کوشش کوم چې هغه تاسو ته ورسوم. نور تاسو هم خپل مسؤلیت لرئ، تاسو هم پوهیږئ. نو هیله کوم ستاسو څخه چې د داسې کسانو څخه خپل ځانونه وساتئ. نور که ویزټ ویزې نارمل خلاصې شوې یا کومه طریقه وه نو انشاءالله زه بیا درته ښایم. بې وجه خپل ځانونه مه تکلیف کوئ. سمه ده؟ زه غواړم درنه په همدې ځای اجازه تاسو په الله سپارم. د الله په امان.